بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ یاست، کارونه مو په خیر روان وي. راځو د مایکروسافټ اکسس شلم درس ته. په شلم درس کې لکه څنګه چې مې تېره ورځ پر کیورانو باندې اپراته کیورانو باندې بحث وکړ، نن هم د هغه په ادامه سره لومړی اپډیټ کیوره ده، دوهم ډیلیټ کیوره ده او دریم بیچش کیوره ده، د انیون کیوره ده. پر دې باندې بحث کوو. لومړی اپډیټ کیوره ته راځو. خپل پروګرام خلاصوو. اپډیټ کیوره د چی لپاره استفاده کیږي؟ د دې تعریف داسې دی چې اپډیټ کیوره is used to update any name field in our table. یعنی زموږ د هر فیلډ نوم موږ کولی سو یا د هر نامه فیلډ موږ کولی سو چې د اپډیټ کیوره په واسطه سره چی کړو، تغییر یې کړو. فرض که زه راځم ایم ایس اکسس راخلاصوم. ایم ایس اکسس به راخلاص کړم. د راخلاصېدو سره سم به یو خالي ډیټابیس جوړ کړم. فرض که راځم دلته څه کوم، دا کلوز کړم، خان سایر په نامه به جوړ کړم، دا به کریټ کړم. په عادي ډول جوړ شوی باندې به کنټرول ډبلیو وهم چې بند شي. کریټ ته به راځو. د کریټ څخه ټیبل ډیزاین ته به راځو. لومړی به یو ټیبل ډیزاین کو، ټیبل کې به ډیټا واچو، وروسته به د اپډیټ کیوري چیک کو، پر اپلای به کوم. راځو آی ډي لرم، اوټ نمبر څخه دی، نیم دی، هغه د شارټ ټکس څخه دی، جاب دی، هغه هم شارټ ټکس څخه دی، او بیا چې دی سالاري ده، هغه هم د چی څخه ده، سالاري مې هم د نمبر نه وبخښئ، دا د کرنسي څخه ده. او بیا چې لرو تذکره نمبر لرو، تذکره نومبر لرو، دا به هم چش کو، دا به هم خالی نمبر کو. را بسو کنټرول ډبلیو به کو، یس به کو، ټیبل 1 مې صحیح دی، دا به هم یس کو. او خپل جوړ شوي ډیټابیس ته ټیبل ته به ډیټا ور واچو چې جان دی، په آی ټي کې دی، معاش یې څو دی، 4000 روپۍ دی، او بل تذکرې نمبر یې څو دی، 30 دی. خان دی چې په منیجر دی او د معاش څو دی، 4000 روپۍ دی، د آی ډي هم څو ده، 30 نه بلکې 44 ده. کریم لرو، د دوی څه دی، اچ آر دی، په دغه کې دی، منابع بشري کې دی، 15000 روپۍ دی، او دغه یې څو دی، تذکره نمبر یې 55 دی. بیا دغه څخه وروسته هارون لرو، هارون لرو چې دی هم په چش کې دی، هم منیجر دی، یو اداري مدیر دی، 14000 روپۍ دی، او د ده هم څو دی، 60 تذکره نمبر دی، کنټرول ډبلیو. اوس راځو په ټیبل 1 کې موږ داسې کیوري ورته جوړوو تر څو دغه اوله شمیره چې موږ جان لرو دا په چش راته واړوي، په محمد نبي یا په بل نوم یې واړوي. نو په کریټ ته راځو. همیشه دې ورته اړتیا شته چې کله نه کله موږ یو فورم، مسند، کارت یو شی جوړوو، په نامه کې اشتباهات راځي. همیشه د دې سره موږ مخامخ کیږو. تاسې وینئ روزانه تذکرو کې وینئ، بل ځای فورم مې ډک کړی هلته وینئ. خو د دې تغییر باید چې موجود وي، چې موږ څنګه وکولی سو چې بیا په هغه ډیټابیس کې د ده نوم چش کړو، تغییر کړو. د دې لپاره هر کس د خپل نوم سره یا آی ډي لري یا تذکره نمبر لري. دغه آی ډي یا تذکره نمبر یا ډوپلیکیټ نه وي، تکراري نه وي. نو په دې خاطر سره اوس ما په ټیبل کې تذکره نمبر هم ورته ذکر کړي تر څو ستاسو سر زر خلاص شي چې تذکره نمبر ولې ذکر سو، او ولې موږ د اپډیټ کیوري سره یو بل شرط هم شته. صحیح شو. راځم زه کیوري ډیزاین ته راځم. په کیوري ډیزاین کې به دا کلوز کوم ټیبل 1 را بسو، دا به مرڅپو کو، اډ به یې کو. کله چې مې اډ کړل دا به کلوز کوم، را بسم په ټیبل باندې به ډبل کلیک وکړم، ټول فیلډونه به انتخاب کړل، دلته به لاندې راشوکم فورم ته، بیا به پر اپډیټ کیوري باندې به کلیک وکړئ. دلته راځو موږ ته چش کوي، وایي اپډیټ ټو. اوس نو آی ټي بدلایې، نوم بدلایې، جواب وظیفه بدلایې، سالاري بدلایې، که تذکره نمبر بدلایې. زه ورته نوم بدلوم. را بس دلته به ورته ولیکې په ډبل کوټیشن کې، فرض که زه ورته وایم چې دا نوم به واړوې په بلال. کم نوم را بس یې کرکټریا شرط به ورته کښېږدي، وبخښئ، ډېر وبخښئ. دلته به چش ورته ولیکئ، لومړی ورته ولیکئ چې انټر یو آر نیو نیم، یعنې نوی نوم دې ولیکه. دا به په دا بریکټس کې ورته لیکې، او لاندې به دلته ورته ولیکې په کرکټریا په شرط کې ورته ولیکې چې څه شي، چې انټر یو آر اولډ نیم. دا زموږ څه شي دی، شرط دی چې باید مخکنی نوم یې ستازده وي، چې مخکنی نوم یې څه شي دی، اشتباه دی. اوس نو د دې برسېره به دلته لومړی یو څه ورته دی، تذکره نمبر. فرض که زه راځم په دې ځای کې یو بل شرط ورته لیکم چې د ده تذکره نمبر انټر یو آر ټي زید نمبر که اوس په برطمان کې د دې دپاره ورکول شو. نوی نوم خو دې ورکړي،
زوړ نوم به ورکړي چې مخکې چې ښه نوم دی چې ته دا تغیروي. اوس نو د چا دی؟ احمد دې نوی نوم ورکړي، محمود ته دې ورکړي، خو معلوم نه دی احمدیان ډېر موږ لرو. نو شرط مې په دې خاطر ورکړي یا آی ډي نمبر یا تذکره نمبر. دا تکراري هېڅکله نه راځي. نو د دغې تذکرې نمبر درلودونکی راته په محمود واړوه. کنټرول ډبل یې به وکړو، دا به یې سکو، دلته به د چې نوم پکښې کړو، د اپډیټ کویري په نام باندې به جوړ کړو. اوس زه راځم ټیبل کې ګورم چې اول نمبر جان لرو په آی ټي کې دی ۳ چې دی آی ډي نمبر دی. اپډیټ ته به راسم، دا به یې سکم. دلته به ورته ولیکم وایي نوی دغه ور واچوم، نوم ور واچوم. نوی نوم یې زه د چېرته ور اچوم؟ د سمیع الله د ور اچوم، د سمیع الله د ور اچوم. دا به اوکې کړي چې اوکې دي کړي. زوړ نوم یې څه دی؟ جان دی. دا به اوکې کړي. د تذکرې نمبر یې څو دی؟ ۳ دی. دا چې دې اوکې کړي دی به وایي یوه خانه چې شوله اپډیټ شوه. که دا یس کړو موږ اوس ټیبل ته راسو. په دې ځای کې د سمیع الله نوم موږ مخکې نه درلودی، خو اوس یې لرو. کنټرول ډبل یو به هم بیا پر کیوري باندې کلیک کوم، دلته یس ته راځم، دلته ورته وایم وم ته دا نوی نوم په جان واړوه، خو دلته به دا اوکې کړي. زوړ نوم یې څه دی؟ سمیع الله. خو دلته یو ایچ اضافه کوم، دا به اوکې سي. او تذکره نمبر یې څه دی؟ ۳ دی. چې دا دې اوکې کړي دلته موږ ته دی څه وایي؟ وایي زوړ نمبر دا 0 رو اپډیټ شوه، ځکه چې هغه سمیع الله په نامه موږ نه لرو چې اپډیټ یې کړو. یا که راسم دا اوکې کړم، دا بیا هم اوکې کړم، دلته ورته ولیکم چې په جان یې واړوه، دا اوکې کړه. څوک واړوه؟ سمیع الله. سمیع الله زه سم ورته لیکم، خو کله چې مو اوکې کړي تذکره نمبر یې 0 ورته لیکم، بیا هم موږ ته وایي 0 نمبر، ځکه موږ د 0 تذکرې نمبر والا نه لرو. نو په دې صورت کې هېڅکله زموږ په ډیټابیس کې غلطیا نه راځي، کله موږ په ډېرو کسانو کې یو کس تغیروو. دا وارې ورته لیکم چې په جان یې واړوه. څوک؟ سمیع الله. سمیع الله په جان راته واړوه په داسې شکل چې د تذکرې شمېره یې ۳ یوه خانه چې شوله راته اپډیټ شوه. دلته که اوس موږ ولیکو هغه د سمیع الله پر ځای باندې بېرته چې ورته راغلی؟ جان راغلی. دا اوس زموږ د اپډیټ کویري. د دې څخه وروسته موږ د چش کویري لرو. که کریټ ته موږ راسو، دلته پر کویري ډیزاین باندې کلیک وکړو او دا هم کلوز کړو. موږ بیا د چش کویري لرو. کروس ټاب مې ووایي که چیرې ستاسو په یاد یې په کویري ویزارډ کې مو ویلی دي. موږ د ډیلیټ کویري لرو. ډیلیټ کویري د څه لپاره استفاده کېږي؟ ډیلیټ کویري د دې لپاره استفاده کېږي چې موږ د یو ټیبل څخه یو ځانګړی ریکارډ څپه وکړو، ډیلیټ کړو. ریکارډ یو ځای دې ستاسو فکر وي چې ریکارډ دلته ډیلیټېږي. رابسې کنټرول ډي به ووهئ، بیا به کویري ډیزاین ته راسئ، دلته به پر کویري ډیزاین باندې کلیک وکړئ، ټیبل به څپه وکړئ، اډ به یې کړئ، دا به کلوز کړئ. رابسې ټولې خانې به انتخاب کړئ، دا به راکش کړئ، دلته لومړی فیلډ ته به یې راوړئ، پر ډیلیټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې پر ډیلیټ کلیک وکړئ په دې ځای کې به څه ورکړئ؟ شرطه ورکړئ. څنګه یې ډیلیټوي؟ فرض که زه ورته وایم چې مساوي په 2، کنټرول ډبلیو که اوکې یې که دلته ډیلیټ بټن نوم ورکړه. دوهم نمبر موږ څوک لرو؟ د خان په نامه ډیټابیس کې څوک لرو. پر ډیل چې کلیک وکړئ دا دې یس کړئ، د یوه رو چې شوله ډیلیټ شوه. اوس که ټیبل زه راخلاص کړم هغه کس چې ما درلودی د خان په نامه هغه نشته. بېرته زه راځم 5م کس به مې چیش سي خان سي، دلته به دی په آی ټي کې او معاش به یې 10,000 روپۍ، آی ډي نمبر به یې څه وي؟ 99 کنټرول ډبلیو به ووهم. بېرته راځم دا کویري څه به کوم؟ ډیلیټوم یې، دغه یس کړم. کریټ ته راځم، بیا کویري ډیزاین ته راځم، د کویري ډیزاین څخه به پر اډ باندې کلیک وکړم، دا به کلوز کړم، ټولې خانې به یې انتخاب کړم، دلته به ډبل کلیک وکړو، دا به راکش کړو لاندې. د دې څخه وروسته ورته وایم چې مساوي آی ډي یې په څو شوله؟ په 4مه شوه. ګوره یا آی ډي نه ورکوم، دا وارې ورته ولیکم چې په سنګل کوټیشن کې ورته ولیکم چې د جان په نوم چې زه یو څوک لرم هغه ماته څه وکړه؟ ډیلیټ یې کړه. اوس زه دلته جان لرم اول نفر دی، مګر که راسم پر کویري باندې ډبل کلیک وکړم څه شی ماته راوستي؟ دغه ماته دا کس ښکاره کړي، چا درته ښکاره کړه، دا یې کړه. اوس زه راځم کریټ ته، د کریټ څخه کویري ډیزاین ته راځم، دلته راځم پر چش باندې پر اډ باندې کلیک کوم، دا به کلوز کړم. چې کلوز مې کړي دا به ټولې انتخاب کړم، بیا به راسم دا به کښته راشوه کړو. دې څخه وروسته به پر ډیلیټ باندې کلیک وکړو، دلته به راسم ورته ولیکم چې څوک؟ جان ماته څه وکړه؟ ډیلیټ یې کړه. دا به یس کړم، دلته به د ډیلیټ نوم ورکړم. جان موږ لرو، پر دې که زه کلیک وکړم او دا یس کړم، دلته یوه خانه ماته چې شوله؟ ډیلیټ شوه. که چېرې ورته متوجه سئ ډیلیټ جان په نامه اوس موږ اول کس چې درلودی هغه اوس نه لرو په خپل ډیټابیس کې. دې ته هم دونه پیسې ورکوم او دغه یې هم 40 دي. انټرنیو 40 کنټرول ډبلیو هم. بیا راځو کریټ ته. اوس نو دا کویري موږ په داسې شکل جوړول چې په کویري کې مورته لیکل چې پلانی نمبر یا پلانی په نامه باندې ماته کس چش پکوه ډیلیټ وایه.
اوس زه د کیوري جوړوم چې ما څه اتومات یا نوم یا څه شی وغواړي یا نمبر وغواړي. فرض که زه راځم دلته دا ټیبل ورته اډ کوم. ټیبل چې مې اډ کړي دا به کلوز کړم. ټولې خانې به ورته راوړم کنټرول ډبلیو دا به دلته راوړم. دلته به راسم پر ډیلیټ باندې به کلیک وکړم. دلته به راسم ورته ولیکم چې مساوي په بریکټس کې به ورته ولیکئ چې انټر یو آر نمبر یا آی ډي نمبر هر شی چې تاسې ورکړي وو. کنټرول ډبلیو به کړئ دا به یس کړئ دا به د ډیلیټ په نامه کړئ. اوس زه دلته دریم کس د کریم په نامه لرم. که اوس پر ډیلیټ باندې ډبل کلیک موږ وکړو دا راخلاص کړو. دلته ورته ولیکم چې دریم کس دا به اوکې کړي یوه رو به چیش شي ولاړه به شي ډیلیټ به شي. اوس که دې ټیبل راخلاص کړو موږ د کریم په نامه دریم نمبر لرونکی نه لرو. ګوره دا بیا زموږ څه غوښتل کېږي او دا بیا هغه کیوري ده چې همیشه دپاره موږ ته کار کوي. دا به یس کړم څلورم نمبر به پر چیش کړم پر ډي ته کړم. دا به کنټرول ډبلیو کې بېرته به ټیبل راخلاص کړي د څلورم نمبر موږ بیا هم نه لرو. اوس نو یو دی دغه باندې بیرته پر ډیزاین باندې کلیک کوم. دی وخت راځي چې دی نمبر نه لري. نمبر که یې نه درلودی اوس نو راځي چې نوم دې ورکړي. ګوره هغه دپاره چې بیا نوم ورکړې بیا راسه دلته چې ولیکه دلته ورته ولیکه چې انټر یو آر نیم چې انټر یو آر نیم که نوم دې هم نه وزده بیا راسه لاندې ورته ولیکه انټر چې شي enter your job وظیفه ور واچو. که نو معاش ور واچو که نو تذکره نمبر یې پر دې ځای ور واچو. معاش به مو راچي. ولې نه ځي؟ ځکه نه ځي چې موږ بریکټ نه دی تړلی. دلته به ورته ولیکې چې enter your job بریکټس به وتړي. بس دغه درې صحیح ده. کنټرول ډبلیو به کې یس به کې دا په دې کې موږ تغیر راوستي او دلته موږ څوک لرو خان د آی ټي والا لرو دا به وکړي. اوس پر دې کلیک کوم دا یس کوم. آی ډي نمبر یې نه دی زده خالی یې چیز کوم انټر کوم. نوم یې هم نه دی زده انټر جاب آی ټي وراچو. آی ټي چې وراچوي دا اوکې چې اوکې دي کې یوه رو چیز سوله ډیلیټ سو. دلته که موږ راسو یوازې منیجر پاتې آی ټي ولاړ. خو په دې ځای کې د سپیسفیک دي چې آی ټیان ټول ډیلیټوي باید تذکره نمبر یا آی ډي نمبر ورسره وي. نو دا اوس موږ نننی درس چې پر ډیلیټ او اپډیټ کیوري باندې بحث وشو. کوم ویډیو خوښه سوي د ملګرو سره د ویډیوګانې شیروئ. چینل ورسره شیر کړئ. نوم یې ورسره شیر کړئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه ویډیو هم لایک کړئ. تر راتلونکي درس مې پر الله سپارم. مخ ته مو ښه. الله